السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما خوږو پښتنو ملګرو، الله دې وکړي چې تاسو به ټول راته روغ او جوړ یاست او در دا مهاله به مو ژوند ښه په خیر تېر کړی وي. دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ یو ډېر خوندور سیټینګ در وښیم چې هغه هر وخت موږ تاسو ته مخې ته راځي، خو د هغو په فایدو موږ هېڅکله نه یو خبر، ځانونه مو نه دي خبر کړي او هغه ته به انشاءالله زموږ هر وخت ضرورت هم وي. د نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته مکمله طریقه درښیم چې دا سیټینګ د چی په باره کې دی، څه کار کوي. نو راځئ زما سره ویډیو در پایه وګورئ او دا ویډیو لینک د ټولو دوستانو سره شیر کړئ تر څو دا ویډیو ویوز هم زیات شي او ټول دوستان ترېنه فایده هم واخلي. نو راځو دوستانو د ټولو در مخه واتساپ ته. نو چې کله مو واتساپ کلو کړو، دلته به تاسو راسئ. داسې کوم سیټینګ دی لکه اوس دا سیټینګ هغه وخت کې موږ ته په ښه راځي چې کله زموږ تصویر، ویډیو، ایډیو یو پیغام داسې په کار شي چې مطلب هغه زموږ سره یو وخت د واتساپ سره نه ورکېږي، یعنې نه غایبېږي، چې زموږ سره په دې واتساپ کې پروت وي. داسې دوستان به وي، ډېر داسې دوستان به وي، خامخا به دا وخت ورباندې راغلی وي چې په ګروپ کې به ډېر زیات میسجان کېږي او هغه د دوی سره به پیکج ختم شي یا به د دوی انټرنیټ سلو شي. نو په ډېرو میسجانو کې به د دوی هغه میسج څنګه شي، هېر شي، یعنې ورک شي. بیا به دوی ګروپ پسې ګوري خو نه به یې شي پیدا کولی. نو اوس تاسو دغه یو سیټینګ یې زده کړئ، بیا چې هر کله ستاسو یو شی خوښ شو هغه به ستاسو سره په واتساپ کې سپیشل پروت وي، هر وخت به تاسو ته تیار پروت وي. لکه زه اوس راځمه دا ګروپ ته زه دې ته رالم، اوس زه داسې لوړ ولاړم، په دې کې یو میسج زما ضروري په کار دی. ښه، لکه زه دلته رالم، دا میسج دی، دا تصویر دی، ګورئ دا تاسو ته ښکاري، دا تصویر دی. نو زه راځم دا تصویر د ډېر وخت لپاره د ځانه سره څنګه کوم ساتم چې دا تصویر زما سره د ډېره وخته پروت وي، د دا ګروپ کې پروت وي، مګر په دا ګروپ کې وي که نه وي دا تصویر به زما سره په واتساپ کې پروت وي. نو په دې به تاسو 2-3 سکنډه داسې کلیک ونیسئ. اوس تاسو لوړ وګورئ دوستانو، دغه دی، دا وینئ، دا ما چې نقش ورته کړی دی، یعنې دا کوم نښان چې ما ورکړه دلته وګورئ، دا ګورئ دوستانو، دغه دا وینئ. نو چې تاسو کله په دې کلیک وکړئ دلته نو دلته به موږ ته هغه ستوري چې څوک ورته وایي سټار ورته وایاست که ستوري، نو دغه دی، دلته به دا تصویر سره دغه دی، وینئ تاسو ته ښکاري، دلته رالی. اوس زه دا برته چې نېسته کوم دا به نه وي ورسره، ګورئ زه ستاسو در مخه راځم، برته دا سټار چې نېسته کوم دا به نه وي، ګورئ هغه ولاړی. زه دلته کلیک پر نیسم، په دا ستوري کلیک کوم، هغه دی برته ورسره راغلی. نو دا به بیا موږ کوم ځای ته را پیدا کوو، لکه زه اوس دا میسج دی، زه نه غواړم چې دا زما څخه په دا ګروپ کې ورک شي، بیا زه بل وخت ګرځم دا پیغام کوم چې دا ګروپ ته راغلی. نو تاسو په هغه څنګه وکړئ، داسې به 2-3 سکنډه کلیک ورباندې ونیسئ، بیا به راسئ دلته لوړ دغه ستوری به پروئ. نو دا ستوری چې مو پرولي، اوس به دا موږ په کوم ځای کې غواړو، پر دې خو دا دې صحیح ده ستوری ولګېد. نو دلته به تاسو راسئ دوستانو چې دلته دغسې واتساپ ته تاسو بیا راغلاست، نو دلته به دا وینئ دوستانو، دلته دغه 3 ټکي به کلیک وکړئ. چې کله په دې کلیک وکړو، اوس دلته ګورئ دوستانو دغه اپشن دا وینئ، سټار میسیجز، نو تاسو به په دغه کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، اوس هغه تصویر چې ما دلته دغه کړی و دغه دی راغلی دی، وینئ دوستانو، دلته ما ستاسو در مخه اوس هغه دی، هغه میسج باندې ما کلیک وکړو، راغلی و ګروپ ته. نو ګورئ دوستانو زه دلته راغلم، دا سټار مې ورباندې کلیک کړو، هغه دغه دی راغلی، دا وینئ تاسو ته ښکاري، دغه دی، هغه تصویر دی او بل میسج دی. نو دا ما مخکې پکښې ایښي، دا وینئ دوستانو، دا میسجان. زه راځم اوس دلته تاسو ته بل یو ګروپ کې دغسې دغه درښیمه. نو زه دلته رالم، دا ویډیو ده، نو زه نه غواړم چې دا ویډیو ګورئ، زما سره انټرنیټ یعنې دا ما نه ده صفا کړې چې اوس زما سره که ډیټا بنده وي که خلاص وي، که زما ام بي وي که نه وي، یعنې زما پیکج کوي که نه وي، نو زه دا د ځانه سره څنګه کولی ساتلی شم. دلته به په دې داسې کلیک ونیسئ، ګوره موږ ته یې سټار راکړو، دا وینئ ویډیو نه ده صفا شوې، یعنې ګیلري ته نه ده تللې، دلته دا سټار به کلیک کړئ. اوس دا ویډیو تاسو هر وخت په دا واتساپ کې صفا کولی شئ، یعنې ګیلري ته اړولی شئ. دلته به راسئ، په دغه 3 ټکو به کلیک کړئ، نو دلته به راسئ، په دغه 2 اپشن دی، وینئ دوستانو، 4م اپشن دی، دا وینئ در سیټینګ لوړ، نو تاسو په دا سټار کلیک کوئ. زه اوس ګوره زه راځم د پای ته، هغه ویډیو راغلی ده، اوس نه وه څه وخت مخکې موږ ورته رالو دا سټار ځای ته، خو نه وه، اوس راغلی ده. نو دا کوم چیرې دا طریقه لږ هم خوښه شوې وي،
نو ویډیو د دوستانو سره ضرور شیر کړئ او ماته دعاګانې کوئ چې ما خدای پاک کامیابه کړي. زه به انشاءالله تاسو هم دغسې انفارمیشن ویډیوګانې ښکلې ویډیوګانې راوړم. نو د نورو ښایسته او ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ماته اجازت راکړئ د نورو ویډیوګانو پرې وسله.